ناظم صاحب واده ډېر ډېر زیات مبارک شه سعیده. ټول مینوال بخیر رو جوړې ګرانو کتونکو د جمعې ورځ ده مبارکه او د جمعې په ورځ په کلي کې چې واده وي نو زیاتر خلک چې کوم یو د روزګار والا خلک د جمعې په ورځ د هغې هم چوټي وي نو دا وروسته هم ملګري دوجرې یاران ناست دي. مونږ ځو د ناظم امجد واده دی او د هغه د مشر ورور هم واده دی نو چکر والا وروو نو ما ویل ځه چې کلي کې واده وي نو مینوالو ته به هم وښایو چې واده څنګه تېرېږي نو راځئ چې وګورو. واده دې د جانان ور باندې وشیندي ګلان دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان نن واده دې د جانان ور باندې وشیندي ګلان دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان. دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان. خوشحال سره واچوي شمشال د شاوز بشي خوشحال د بختور سګنه کال خوشاله ناستیکا ټول ملګری را پاسې د روټیل روان دي سعیده مونږ هم روان دي روټي خورو. اته یو کې نه بس کوم کنترباز دی شفیق ډېر ټایم وشو چې دی و چې یو بل ویډیو به ریکارډ کوو نو دا د دې کورنۍ کې واده و دلته راغلي و د سره ملاقات بیا وشو نو دا دیګونو ځای دی سعیده مونږ راغلو روټیله نو دلته د دیګونو لمحات درته ښایو بیا دې ځای نه ځو. وشیندي ګلان دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان نن واده دې د جانان ور باندې وشیندي ګلان دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان دای په زړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان. روټیا ټایم دی روټیا دلته خورو نو په ګڼ تعداد کې خلک راځي د کلي او روټیا خوري.
دای پزړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان دای پزړه کې و ارمان ور باندې وشیندي ګلان خوشحال سری واچوي شمشاد د شاوز بشي خوشحال به بختور سګنه کال خوشاله ناسي کاکاګان نن واده د جانان ور باندې وشيندي ګلان دای پزړه کې و ارمان ور باندې وشيندي ګلان دای پزړه کې و ارمان ور باندې وشيندي ګلان ماره مين خاطه صحیح ده روټه مو خوړه او غوړ بچ ډیر زیات نو واپس روان یو او اوس چې کم یو دی بس کور ته ځو کنه لا به وجري ته ځو ولی چې ماړو شو کاوس کو کاوا یا پیپسي صحیح ده چې غوړ لاندې شي مکمل ماره موږ را شوی دا ناظم صاحب ته بیا ډیر زیات مبارکي ورکو پجامه ورته لکه مبارکي ورکړي مبارک ناظم صاحب واده ډیر زیات مبارک شه صحیح ده دا خلک راځي به د لارې نه بشرت دا دې پروګرام له موږ چرته وو زیارت ته مو وګورو پټ دی هغه پټ دی دا دې ما ګوره ټول ګیلې کوي زه ټول ځان سره بوزم خو پته نشته چې بیا هم ګیلې راغانو خامخا ګیلې باندې موږ بغا بوزي چې بوزي نه ګیلې کاله تاسو ته پیسې وایي موږ زره وځه سړې څنګه دا بیا هغه نه وایو هغه یار څه پهلوان خزر دلدارا هم ځوان دی کنه یا باغ نه ټوړوالو یا وکالي تاسو بس باندې والا بس کاوه خو له زپا خو والله حجرې ته راغلو اجر لا بلته یو سوري دسی وله د بوټوا خیر نو جو شلګه اوس پارام کې